سلامونه نیکی هیله احترامات زم اکرام او تاسو ګورئ ټیک ریک سټوډیو نننۍ ویډیو چې دا هغه زمونږ د ایډاپ فوټوشاپ کلاس نمبر 12 دی 12م کلاس دی نننۍ ویډیو کې موږ د ایډاپ فوټوشاپ پین ټول چې دی د هغې په باره کې خبرې کوو چې پین ټول څه کار کوي پین ټول باندې موږ څه قسمه کارونه کولی شو څه قسمه آپشنز دي په هغې کې او څنګه استعمالیدی شي نو پین ټول به بیسیکلی تاسو ته چې دی هغه لږ مشکل ښکاري خو مشکل نه دی هغه د پریکټسه پورې خبر ده تاسو څونه په هغې باندې پریکټس وکړو دونه به تاسو په هغې باندې فاسټ او زر کار کولی شئ او ډېر ښکلی به تاسو زده کوئ خو لږ شان پریکټس چې دی هغه به د پین ټول باندې پکار وي ځکه د نور ټول نه مختلف دی لږ شانتې او لږ شانتې چې دی نو په هغې کې دونه څه نشته دی خو معمولي شان تاسو په هغې باندې پریکټس وکړئ نو ډېر په اسانۍ سره هغه تاسو زده کولی شئ نو راځئ سکرین طرف ته ځو ګورو چې پین ټول مونږ څنګه استعمالولی شو تاسو کله فوټوشاپ کلاو کوئ دلته کې ستاسو سره تاسو وګورئ پین ټول دی ټیک ده د دې شارټکټ چې دی هغه ستاسو سره دی پی بټن تاسو کله ووایئ ستاسو سره پین ټول سلیکټ شي صحیح ده کله تاسو پین ټول راواخلئ نو په دې کې ستاسو سره دوه آپشنز دي یو دی شیپ یو دی پات صحیح ده شیپ او پات شیپ څه کار کوي شیپ ستاسو سره یو ویکټر شیپ راغی که فرض که تاسو یو داسې شیپ راغول غواړئ چې تاسو هغه بیا غټوئ وړوکی کوئ نو هغه ستاسو سره خرابېږي نه د هغې پیکزلز چې دي هغه ستاسو سره خرابېږي نه نو د هغې دپاره به تاسو شیپ والا اپشن سلیکټ کوئ اوس تاسو یو پات رغوئ یو ځای سلیکټ کوئ د هغې صرف یو پات رغوئ چې یاره دا زموږ سره دې سلیکټ شي بیا دې یو کلر ورکومه نو هغه چې دی نو تاسو داسې کولی شئ چې هغه تاسو د پات په ذریعې سره کولی شئ تاسو د هغې بیا سلیکشن هم جوړ کړئ خو هغې تاسو کله بیا غټوئ وړوکی کوئ نو هغه به تاسو چې دی نو هغه بیا به ستاسو سره هغه خړېږي ټیک ده نو که تاسو داسې یو څیز رغوئ چې تاسو په نیکسټ ټایم کې بیا غټول وړوکی کول غواړئ نو هغه تاسو د شیپ په مدد سره رغوئ چې یو شیپ رغول غواړئ ټیک ده اوس مونږ کله چې مونږ شیپ سلیکټ کړو شیپ کې مونږ کلر چې دی هغه دا سلیکټ کړو صحیح ده نو اوس مونږ یو شیپ دلته رغول غواړو هغه به مونږ څنګه رغو تاسو پین ټول راوغځئ شیپ یو سلیکټ کړو دلته تاسو یو کلیک وکړو صحیح ده بیا بل کلیک تاسو دلته وکړو بل یو دلته وکړو تاسو چې څومره ځئ او څونه کلیکس کوئ داسې به یو قسمه شیپ ستاسو سره رغېږي تاسو ګورئ دا ستاسو سره تاسو څونه کلیک کوئ دونه به ستاسو سره یو شیپ رغېږي که فرض که تاسو په دې ځای باندې دا کلوز کول غواړئ تاسو وایئ چې یار زموږ سره چې دی نو دا په دې ځای باندې کلوز شوی به زموږ نور نه دی په کار نو تاسو به دا اسکیپ بټن چې کله تاسو ووایئ نو ستاسو سره به دا په دې ځای باندې کلوز شي ټیک ده او یا تاسو دلته راشئ په دې پوینټ باندې هم تاسو داسې کلوز کولی شئ چې یو پوینټ ستاسو سره دا دی او دلته کې تاسو ډایرکټ کلیک وکړئ دا ستاسو سره کلوز کیدی شي خو دا چې تاسو کله اسکیپ بټن ووایئ اټومیټیکلی دا تاسو له کلوز کړي دا زموږ سره د دې یو شیپ چې دی نو هغه راغی اوس زموږ سره دا خو سټریټ لاین زموږ یو شیپ جوړ کړو زموږ سره داسې شیپ دی چې پای کې ګولایي ده هغه ګولایي به مونږ څنګه راولو د دې پین ټول په مدد سره نو تاسو چې کله دلته کې پین ټول راغستی دی او تاسو دې ته وګورئ کله چې ما کلیک وکړو نو دا زموږ سره یو لیر رغشی د ویکټر لیر د اټومیټک رغوي د شیپ 1 په نوم اوس چې کله زه بل کلیک وکړم دلته به بل لیر رغوي ګورئ ما کلیک وکړو شیپ 2 په نوم باندې یو بل لیر جوړ شو او دلته کې اوس تاسو دلته کې رالی یو کلیک وکړو دلته یو بل کلیک وکړو اوس د دې ځای نه اخوا چې زموږ سره کم ځای دی هغه ګول دی صحیح ده نو هغه به مونږ څنګه کوو کله چې اوس مونږ دلته کلیک وکړو نو زموږ سره سټریټ لاین راځي خو کلیک ما نیولی دی پریس مې نیولی دی صحیح ده کلیک مې پرېښودی نه دی کلیک مې وکړو پریس مې نیولی دی خو چې اوس کله زه داسې ډریګ کوم ماوس لږ شانتې لاندې راولمه نو څه کېږي چې که ماوس زه دې سایډ ته راولمه نو دې سایډ ته به ګولایي رغېږي ګورئ ټیک ده که فرض که زه ماوس دې سایډ ته ډریګ کوم نو دې سایډ ته به ګولایي رغېږي ګورئ دې سایډ ته ګولایي جوړه شوه ټیک ده نو داسې ستاسو سره یو شیپ چې دی هغه جوړ شو اوس تاسو وایئ چې یار دا زموږ سره داسې یو ایرو شان نشان جوړ شو خو دلته کې اوس زه دا کلوز کول غواړم نو تاسو د اسکیپ بټن هم وهلی شئ او که فرض که تاسو داسې کلوز کوئ نو داسې هم کلوز کولی شئ او په دې ځای کې لږ شانتې ګولایي نوره راځي تاسو یو سټریټ لاین د دې نه اخوا راکول غواړئ نو تاسو به داسې وکړئ چې زموږ سره چې کوم دا اینکر پوینټ دی دې ته زموږ سره اینکر پوینټ ویلی شي دا اینکر پوینټ به تاسو په دې ځای کلوز کوئ ځکه دا چې ستاسو سره کم دا ځای ښکاري د دې مطلب دا دی چې تاسو کله مخکې اوس بل یو لاین راکوئ نو هغه به ستاسو سره ګول راځي صحیح ده هغه به ستاسو سره کر وي نو که فرض که تاسو کر ونه ډرا کول غواړئ سټریټ لاین ډرا کول غواړئ نو سټریټ لاین به تاسو څه کوئ چې تاسو به دا یو کم آپشن چې دی که نه نو دا به تاسو ختمول غواړئ دا به ختموئ څنګه د الټ بټن ونیسئ او په دې اینکر پوینټ باندې کلیک وکړئ نو دا یو کم ستاسو سره چې دی نو دا سایډ چې دی ستاسو سره غیب شو اوس چې تاسو کوم ځای کلیک کوئ نو هلته به سټریټ لاین ځي ګوره ما دلته کلیک وکړو سټریټ لاین راغی ټیک ده
نو داسې چې دی نو ستاسو سټریټ لاین ډرا کولی شئ. اوس د دې نه اخوا چې دی زه بیا ګولایي راوستل غواړم نو زه چې کله دلته کلیک وکړم او کلیک مې نیولی او داسې ډریګ کوم په بره باندې ډریګ کوم او دې سایډ ته راځم نو زما سره به دې سایډ ته ګولایي رغېږي. ګورئ دې سایډ ته ګولایي جوړه شوه ټیک ده. او اوس چې دی نو زه فرض کړه دلته کې داسې ګولایي رغول غواړم نو داسې هم زه رغولی شم. تاسو ګورئ اوس زه سټریټ لاین ډرا کول غواړم نو زه به څه وکړم چې دا زموږ سره چې کوم آپشن دی دا به زه دې ځای نه بند کړم. څنګه الټ بټن به ونیسم په دې انکر پوینټ باندې به کلیک وکړم او چې کله زه اوس دلته کلیک کوم زما سره سټریټ لاین نه ځي او په دې ځای باندې چې کله تاسو دا کوم ځای نه سټارټ کړی او په دې تاسو ختمول غواړئ ستاسو شیپ کمپلیټ شو نو په دې تاسو کلیک وکړئ دا به ستاسو سره ختم شي ټیک ده. اوس د دې کلر متعلق خبرې کوو چې زموږ سره فیل کلر دی هغه تاسو مختلف ورکولی شئ. کم کلر تاسو دې له ورکول غواړئ هغه تاسو دې له ورکولی شئ. په دې کې ستاسو سره نه وي نو تاسو دلته کلر پیکر ته راشئ او په کلر پیکر نه تاسو مختلف کلر چې دی نو هغه دې له راغستلی شئ او دې له هغه تاسو ورکولی شئ ټیک ده. دې نه اوکې کوئ نو ستاسو سره به دې ته دا کلر راشي. د دې نه اوس تاسو سره سټروک دی نو سټروک چې دی هغه تاسو د دې نه سټروک کلر ورکولی شئ. دا زما سره فرض کړه دا ریډ کلر ما ورکو او د دې سټروک سایز چې دی هغه زه غټ کړم تاسو ته به دا ښکاري شي. دا تاسو ګورئ سایډونو ته چې کوم لاین نازي ته سټروک ویلی شي ټیک ده. نو دې سټروک له چې تاسو سټایل هم چینج کولی شئ. لاین سټایل دا ډیش کوي تاسو دا به داسې ډیش راشي. که فرض کړه تاسو ډاټ کوي دا به ډاټس راشي. که فرض کړه تاسو د دې دا په شیپ کې دننه دي او تاسو دا د شیپ نه بهر چې دی نو هغه وایي چې یاره دا لاینس چې دی زموږ سره د شیپ نه بهر راشي تاسو د دې نه دا داسې کولی شئ چې تاسو دا آوټ سایډ کوئ نو آوټ سایډ ته به راشي. که فرض کړه تاسو دا زموږ سره داسې کوئ په سنټر کوئ نیم به بهر راځي نیم به په دې شیپ کې دننه راځي او که تاسو ان سایډ کوئ دا به ان سایډ ته راځي. نو دا چې دی نو مختلف زموږ سره د دې آپشن دي دا تاسو زده کړل چې دا به موږ څنګه کوو. اوس تاسو دې نه شیپ ختمول غواړئ دا سټوري تاسو د دې نه سټروک ختمول غواړئ دا سیټ ته چې کوم لاین دی دا لاین ختمول غواړئ نو تاسو دې سټروک ته راشئ په دې کلیک وکړئ او دا کوم نن والا آپشن چې دی دا سپین ځای دی او د سور لاین پرې راغلی. د دې مطلب دا دی چې تاسو د دې ځای نه د دې سټروک ختمولی شئ. صحیح ده دا زموږ سره ختم شو. اوس فار ایگزامپل زموږ سره پات دی نو پات مونږ استعمالو زموږ سره فرض کړه دا یو تصویر دی د دې مونږ یو پات رغو دی د مونږ بیکګراوند چینج کوو نو هغه به مونږ څنګه کوو د پات په ذریعې سره. پین ټول به تاسو سلیکټ کړئ او په پین ټول کې به تاسو د شیپ په ځای پات سلیکټ کړئ. پات چې کله تاسو سلیکټ کړئ نو دا تاسو سره دا لیر تاسو وینئ د لیر خواته چې دی دا پات والا کم پینل چې دی په دې کې به تاسو وګورئ چې زموږ سره به یو پات جوړ شي. چې کله مونږ د دې نه یو پات جوړ کړو څنګه د دې مونږ سلیکشن کوو دلته کې راغلو او دلته کې یو سیمپل کلیک وکړو او بیا چې دی نو دلته کې کلیک وکړو د دې نه مونږ دا کم باډي چې دا سلیکټ کوو او زموږ سره چې کم بیکګراوند دی دا مونږ چینج کول غواړو. دلته ما کلیک وکړو او یا داسې لږ شانتي مې ډریګ کو او د دې ګولایي مې دغه شانتې راوسته. صحیح ده په دې به تاسو لږ پریکټس وکړئ په خپله او په دې باندې پوه شئ چې یاره دا څنګه کیدی شي او څنګه نشي کیدی. نو تاسو د دې ګولایي او دا چل به تاسو زده کړئ خو په دې تاسو لږ پریکټس وکړئ چې کلیک وکړئ بیا لږ شان ماوس ډریګ کړئ کم سایډ ته تاسو بوځئ نو تاسو ته پته لګي چې یاره کم سایډ ته ګولایي رغېږي د پریکټس سره به تاسو په خپله په دې پوه شئ. اوس زه دا سلیکټ کوم او تاسو چې دی نو دا ګورئ چې دا زه څنګه سلیکټ کوم دغه شانتې تاسو دا سلیکټ کولی شئ. په دې ځای کې چې دی زه دا ویډیو لږ شان فاسټ کوم تاسو به دا طریقه په خپله د پریکټس سره زده کوئ چې یاره دا څنګه سلیکشن او څنګه پات په دې باندې رغېږي او تاسو ته ما طریقه وښوله. که فرض کړه تاسو سره صحیح نه راځي نو تاسو دا یو کم آپشن چې دی تاسو د دې نه الټ بټن ونیسئ او په دې کلیک وکړئ دا به تاسو سره بند شي نو تاسو یو نوی پات چې دی دې ځای نه تاسو کریټ کولی شئ. تاسو ګورئ زما سره اوس داسې یو پات چې دی نو هغه روان دی ټیک ده داسې زه یو سلیکشن چې دی هغه جوړولی شم. صحیح ده نو دې ځای نه زه ویډیو چې دی هغه لږ فاسټ کوم چې زما سره دا ویډیو ډېره اوږده نه شي دا دې سلیکشن کوم او بیا تاسو ته وایم چې د دې کې مونږ د دې بیا چې دی نو هغه دا پات مونږ سلیکشن ته څنګه اړولی شو ټیک ده.
دلته تاسو کله راشئ واپس نو دلته تاسو په دې کوم ځای تاسو سٹارټ اغسته په دې کلیک وکړئ دا پات پس تاسو سره کلوز شي او تاسو اوس څه کولی شئ چې تاسو کله په دې باندې دلته کې تاسو ګورئ پات ته راشئ دلته تاسو سره یو پات چې دی هغه رخ شوی دی که فرض که دا فایل تاسو پی ایچ ډي سیو کړو نو دا پات پس تاسو سره یي تاسو په دې کې بیا چینج زوم کولی شئ او مختلف مطلب دا پوینټس تاسو ایډیټ کولی شئ بیا ټیک ده نو په دې کې تاسو کله رائټ کلیک وکړئ دلته کې تاسو سره میک سلیکشن والا آپشن راځي میک سلیکشن تاسو دې وکړئ د دې فیدر چې دی نو فیدر تاسو ورکړئ نو دې کوم سایډونه چې بس تاسو سره سټریټ نه ښکاري لږ شانتي مطلب سافټ په ښکاري نو دا به لږ ټیک ښکاري نو تاسو دې لږ شانتي فیدر ورکړئ مطلب مونږ ولا 2 پیکسل چې دی فیدر ورکو نو د دې زموږ سره یو سلیکشن جوړ شو تاسو ګورئ ډېر په ښکلې طریقې سره دې سلیکشن جوړ شو اضافي ځایونه په دې کې نه دي سلیکټ شوي نو اوس تاسو څه کولی شئ چې دا سلیکشن مونږ د دې باډۍ جوړ کړو مونږ وایو چې د دې بیکګراؤنډ سلیکشن جوړ شي نو تاسو به دا سلیکشن انورس کوئ څنګه په مخکینو کلاسونو کې چې دی هغه مونږ کتلي دي سلیکټ ته به راشئ انورس به ووایي تاسو کله انورس کې اوس تاسو سره دا ځای ډي سلیکټ شو او دا ځای سلیکټ شو اوس تاسو دا ځای دې نه ډیلیټ کولی هم شئ ډیلیټ بټن ووایي دا به تاسو سره ډیلیټ شي اوس تاسو کنټرول ډي بټن ووایي دا پات تاسو سره اوس هم موجود دی صحیح ده او تاسو اوس څه وکړئ دې ته یو بیکګراؤنډ راوستل غواړئ زه رالم فایل ته او دې ځای نه زه رالم پلیس امبیډډ ته او په پلیس امبیډډ کې چې دی ما څه وکړو چې د دې ځای نه زه یو بیکګراؤنډ چې دی دې ته راوستل غواړم فار ایګزامپل دا زما سره یو بیکګراؤنډ دی او دا بیکګراؤنډ چې دی زه دلته راولم او داسې غټ کړم ټیک ده او دا ما اوکې کو او دا لیر چې دی ما د دې لیر نه لاندې کو تاسو ګورئ دا لیر ما د دې لیر نه لاندې کو نو دا بیکګراؤنډ چې دی زما سره د دې چینج شو نو په داسې طریقې سره تاسو د یو شي سلیکشن وکئ هغه تاسو بل ځای ته چې دی نو هغه راوړلی شئ او هغه مطلب موف کولی شئ د هغې یو پات رغولی شئ نو زموږ سره د پین ټول په مدد سره موږ داسې هم کولی شو ټیک ده اوس زموږ سره چې دی نو په دې پین ټول کې نور آپشن دي زموږ سره دی فری فرام پین ټول ټیک ده دا زموږ سره څه کار کوي اوس دا زموږ سره داسې کار کوي که تاسو کتلی وي دلته کې زموږ سره چې کوم لاسو ټول زموږ سره فری هینډ سلیکشن به کوو مطلب موږ به داسې بوتلو چې بس چې څنګه رف شان سلیکشن موږ جوړ کړو نو دغه شان د دې ټول په مدد سره موږ یو رف شان شیپ رغول غواړو نو هغه رغولی شو څنګه دا آپشن چې دی دا ما آف کو دا زه ان کوم په دې تاسو پوه کوم چې دا به څنګه دا د څه لپاره په کار راځي دلته کې ما داسې ډریګ کوی داسې یو شیپ ګوره تاسو ګورئ فری هینډ چې دی نو هغه یو شیپ زما سره جوړ شو دې له بیا زه کلر وغیره چې دی نو هغه ورکولی شم چې دې زه سلیکشن جوړ کړم د دې ځای نه دا خو اوس ما په پات جوړ کړو خو چې زه د کله دا لر کړم تاسو ګورئ دلته کې زه شیپ سلیکټ کړم که نه او داسې فری هینډ چې دی یو شیپ جوړ کړم نو دا به زما سره یو داسې فری هینډ چې دی هغه یو شیپ جوړ شي ګورئ تاسو داسې فری هینډ یو شیپ رغولی شئ ټیک ده دا په دې کې زموږ سره چې دا کم میګنیټ والا کم آپشن دی دا میګنیټ والا آپشن زه تاسو پوه کوم فار ایګزامپل ستاسو سره په یو بل تصویر باندې داسې یو آپشن دی یو داسې شیپ دی چې هغه تاسو خپل تصویر له وړل غواړئ تاسو دا رغول غواړئ د دې ټول په مدد سره تاسو کله دا میګنیټ والا آپشن آن کړئ او تاسو دلته یو کلیک وکړئ او د دې په دې سایډ باندې چې دی نو تاسو کله ماوس بوزئ داسې ډریګ کوئ نو څه به کېږي ستاسو سره به د دې سلیکشن چې دی هغه اټومیټک میګنیټک به دا سلیکشن کېږي څنګه چې یو هغه زموږ سره میګنیټک لاسو ټول چې زموږ سره کمو هغه شان چې دی به ستاسو سره دا کارنر رانیسي او د دې سلیکشن به کوي اوس په دې کوم ځای کې سټریټ راځي مطلب دا ځای دی دا کارنر دی په دې تاسو صرف کلیک کوئ او بیا مخکې ځئ صرف په دې کارنر کلیک کوئ چې ستاسو سره کارنر چې دی نو هغه صحیح راځي ټیک ده تاسو ګورئ زما سره د دې کم شیپ چې دی د ټویټر والا نو دا زه داسې دلته کې زه کلوز کړم نو تاسو ګورئ دې نه زموږ سره یو شیپ جوړ شو اوس دا شیپ چې دی تاسو ایډیټ کولی هم شئ فار ایګزامپل زموږ سره دا ځای لږ ګران دی صحیح ده دا به مونږ څنګه ایډیټ کوو نو تاسو به راشئ د دې پین ټول نه لاندې تاسو وګورئ یو ته ډایرکټ سلیکشن ټول دی یو پات سلیکشن ټول دی پات سلیکشن ټول چې تاسو کله راوالی او په دې کلیک وکړئ تاسو به د دې پات پس تاسو سره سلیکټ شي اوس دا تاسو پوینټس اینئ تاسو بار کلیک وکړئ دا پات نه دی سلیکټ اوس تاسو په دې کلیک وکړئ دا پات تاسو سره سلیکټ شو دا اینکر پوینټس تاسو سره ښکاري یو زموږ سره دی په دې کې ډایرکټ سلیکشن ټول ډایرکټ سلیکشن ټول په مدد سره تاسو د دې یو پوینټ هم سلیکټ کولی شئ مطلب یو اینکر پوینټ دلته موږ رالو په دې ځای موږ کلیک وکړو زموږ سره صرف دا پوینټ چې دی هغه سلیکټ شو او د دې پوینټ چې دی موږ څه کولی شو چې دا موږ ایډیټ کولی شو ګورئ دا ځای ما داسې ونیو او دا چې دی دا ما داسې کو ټیک ده اوس دې ځای کې لږ فرق دی نو تاسو څه وکئ چې تاسو د دې کم دا یو پوینټ چې دی نو دا داسې ونیسئ او داسې بوځئ ټیک ده دا تاسو داسې کولی شئ د ډایرکټ سلیکشن ټول په مدد سره
تاسو دا بیا ایډیټ کولای شئ. لکه په دې کې فرق دی نو دا پوینټ تاسو سلیکټ کړئ او د دې دا یو کم سرچ چې تاسو یې ونیسئ او دې راولئ دا بس تاسو سره دا ځای هم سیټ شي. که فرض کړئ تاسو داسې موو کوئ نو موو کولی هم شئ لږ شان دې موو کړئ نو دا بس تاسو سره هغه سلیکشن چې دی هغه ټیک شي. صحیح ده. نو داسې تاسو چې دی نو د پات سلیکشن ټول په مدد سره یا دا زموږ سره چې کوم فری فرام پین ټول دی دې په مدد سره تاسو یو شیپ هم داسې جوړولی شئ او بیا تاسو موو کولی هم شئ چې تاسو ویسئ او دلته کې خپل تصویر هم دا تاسو راوړلی شئ. که فرض کړه تاسو یې لګول غواړئ نو دلته کې تاسو لګولی هم شئ. که تاسو یې غټوئ نو دا شیپ دی دا به ستاسو سره خرابېږي نه. ټیک ده. نو داسې تاسو یو شیپ هم د دې په مدد سره رغولی شئ. یو لوګو ستاسو په کار ده هغه تاسو د بل تصویر نه داسې راوړی هم شئ. ټیک ده. نو دا زموږ سره چې دی نو هغه زموږ سره فری فارم پین ټول و. نو بل زموږ سره دی په دې کې چې دی نو هغه کرویچر پین ټول دی. نو کرویچر پین ټول چې دی هغه څه کار کوي؟ کرویچر پین ټول باندې تاسو کله کلیک کوئ نو دا داسې کار کوي چې تاسو دلته یو کلیک وکئ او بیا تاسو بل کلیک وکئ او تاسو وایئ چې مونږ د دې نه پس یو کلیک وکړو او د دې نه د دوانو نه مطلب د دې سټریټ لاین نه چې دی نو هم ورسره یو کرو شانتي لاین جوړ شو. دلته زه بل کلیک وکړم تاسو ګورئ د دې نه یو کرو شانتي لاین جوړ شو. دی په خپله تاسو چې دی نو هغه سټریټ لاین چې دی هغه هم کرو. که تاسو بل کلیک وکړئ نو هم تاسو سره کرو راشي او تاسو هغه موو کولی هم شئ چې تاسو کوم ځای ته وړئ نو هغه ځای ته به هغه شیپ چې دی نو هغه ځي. تاسو ګورئ بل کلیک ما دلته کې وکړئ فرض کړه دلته کې مې بل کلیک وکړو داسې یو ګول شانتي شیپ په جوړ شي. دا تاسو څومره تاسو بوځئ دی به تاسو له دونه چې دی نو هغه ګول شانتي شیپ چې دی هغه رغئ. ټیک ده. دا چې کله مخکې مونږ بیا استعمالو نو تاسو به په خپله پوه شئ چې یاره د دې زموږ سره څه هیلپ دی دا څه کار کوي. ټیک ده. نو بل زموږ سره دی ایډ اینکر پوینټ او زموږ سره چې دی نو ډیلیټ اینکر پوینټ. دا څه کار کوي؟ اوس که تاسو وګورئ اینکر پوینټ څه ته وایي او ما تاسو ته وایي چې څه ته وایي. اینکر پوینټ زموږ سره که مونږ فرض کړه دلته کې دا پات سلیکشن ټول راولو دا سلیکټ کړو دا کوم ډاټس چې تاسو ته ښکاري دا اینکر پوینټس دی. دا اینکر پوینټس دي. اوس د دې نه مونږ یو اینکر پوینټ لر کول غواړو یا په دې ځای کې یو اینکر پوینټ بل راوستل غواړو نو هغه دې په مدد سره کېږي. تاسو ایډ اینکر پوینټ ووایو تاسو چې اوس کوم ځای کلیک کوئ هلته به یو اینکر پوینټ رغېږي او هغه تاسو بیا ایډیټ کولی هم شئ. دلته کې فار ایگزامپل زموږ سره نشته په دې ځای کې ما کلیک وکړو دا ځای هم زه ایډیټ کولی شم. تاسو ګورئ کوم سایډ ته یې بوځم. که فرض کړئ صرف دا یو سایډ چینج کول غواړم نو زه چې کله د الټ بټن ونیسم او داسې ډریګ کوم نو اوس به صرف یو سایډ چې دی هغه چینج کېږي. ټیک ده. اوس به دا سایډ جدا چینج کېږي. که فرض کړه دلته کې زه رالم او دلته مې یو بل پوینټ ایډ کو او زه د دې اوس فرض کړه دا یو بله سایډ چې دی دا سیوا کول غواړم د الټ بټن مې ونیو اوس صرف دا بره به ډریګ کېږي بره به صرف سیوا کېږي لاندې په خپل ځای پاتې شو. صحیح ده. دا زموږ سره داسې تاسو کولی شئ. اوس تاسو د الټ بټن چې دی نو هغه تاسو کله ونیسئ نو څه به کېږي چې تاسو سره به دا پوینټ چې دی هغه ایډیټ کېږي. صحیح ده. اوس تاسو داسې کولی شئ اینکر پوینټ تاسو ایډ کولی شئ او تاسو ډیلیټ کولی هم شئ. څنګه ډیلیټ کوئ به څنګه تاسو دلته راشئ ډیلیټ اینکر پوینټ باندې کلیک کوئ نو ډیلیټ اینکر پوینټ چې تاسو کله کلیک کوئ نو تاسو په کم اینکر پوینټ کلیک کوئ بس تاسو سره ډیلیټ کېږي. تاسو ګورئ اینکر پوینټ بس تاسو سره ډیلیټ کېږي. لکه دا ځای ډیلیټ کول غواړم دا ځای ډیلیټ کول غواړم دا ځای ډیلیټ کولی شم. صحیح ده. دا تاسو ډېر په اسانۍ سره هم کولی شئ. تاسو سره پین ټول سلیکټ کړئ او تاسو څه وکړئ چې دلته کې تاسو راشئ او په دې ځای کې تاسو سمپل په کوم ځای کې چې تاسو پین ټول سلیکټ کړی دی او تاسو په کوم ځای کې اینکر پوینټ دی په هغې واپس ماوس ودروئ نو ماینس شان نشان د دې پین سره راځي. تاسو کله په دې کلیک وکړئ سمپل دا بس تاسو سره ډیلیټ کېږي. او که فرض کړه کوم ځای کې تاسو سره اینکر پوینټ نشته دی او تاسو هلته کې ماوس راولئ نو دلته بس تاسو سره پلس نشان راځي. دلته کې تاسو ایډ کولی هم شئ یو پوینټ هغه آپشن ته تلو ته پکې ضرورت نشته دی. صحیح ده. ایډ کولی هم شئ او چې واپس ولی اینکر پوینټ راولئ ماینس کولی هم شئ. ټیک ده. او د دې نه علاوه چې دی زموږ سره کنورټ پوینټ دی. کنورټ پوینټ په مدد سره تاسو څه کولی شئ چې تاسو یو پوینټ چې دی هغه تاسو کنورټ کولی شئ مطلب هغه ریشیپ کولی شئ. که فرض کړه دا تاسو سره سټریټ دی نو دا تاسو ګول کولی شئ د دې په مدد سره داسې یو ګولایي ترې رغولی شئ. صحیح ده. دا تاسو سره یو پوینټ چې دی هغه تاسو سټریټ دی هغه تاسو کنورټ کول غواړئ مطلب هغه کرو شیپ ته نو تاسو داسې کنورټ کولی شئ دې په مدد سره. دا چې مخکې مونږ بیا کله نور استعمال کوو په شیپس کې او په دې کې مونږ کله نور استعمال کوو نو تاسو به وګورئ چې په دې کې چې دی نو تاسو به ډېر په اسانۍ سره په دې باندې چې دی نو هغه پوه شئ. خو په دې پریکټس وکړئ نو څونه چې تاسو په دې زیات پریکټس وکړو دونه به زیات تاسو په دې باندې په اسانۍ سره پوه شئ. ټیک ده.
نو دا زمونږ د پین ټول کلاس او زمونږ د ایډا فوټوشاپ 12 نمبر کلاس او په دې کې تاسو وکتل چې مونږ پین ټول څنګه استعمالولای شو، پات تاغې نه څنګه رغولای شو او شیپ څنګه رغولای شو. نو هغه تاسو په دې ویډیو کې کتل. په دې د ټول نه زیات پریکټیس چې په دې ویډیو باندې وکړئ چې تاسو په پین ټول پوه شئ چې پین ټول باندې مونږ سلیکشن څنګه کولای شو. ټیک ده. نو څونه تاسو پریکټیس وکړو نو به تاسو ډېر په اسانۍ سره پوه شئ. نو که فرض کا ویډیو تاسو خوښه شوی ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ، ویډیو لایک کړئ او زمون د یوټیوب چینل چې هغه سبسکرایب کړئ چې تاسو ته نیکسټ ویډیو نوټیفیکیشن ملاویږي. د هغې لپاره د بیل آیکان هم ووهئ. ټیک ده. نو د نیکسټ ویډیو پورې ماله اجازت راکړئ. خپل ډېر ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.